Bismillahirrahmanirrahim. Zamung د نن ورځې موضوع ده primary teeth. So what is primary teeth? The first set of teeth is called primary teeth. د خولې په جوف کې لومړی سیټ غاښونو ته مونږه primary teeth نه وایو. هر کله چې یو ماشوم پیدا شي د دې خولې په جوف کې هیڅ غاښ قرار نه لري، اما د وخت په تیریدو سره پکې غاښونه ایرپشن کوي، خروج کوي، چې همدغه غاښونو ته بیا مونږه پرایمري ټیت نه وایو. also known as baby teeth. دې غاښونو ته مونږه baby teeth نه هم ویلی شو. علت یې دا ده چې دغه غاښونه په ماشومانو کې قرار لري. milk teeth نه ورته هم ویلی کیږي. علت یې دا دی چې د دې غاښونو رنګ د شودو سره ورته والی لري. او یا هم دویم علت یې دا هم کیدلی شي چې ماشوم اصلا په دې وخت کې شودې استعمالوي، اگر چې دغه وجه په کتابونو کې نه ده ذکر شوي. ټمپرري ټیت موقتي غاښونه ورته ځکه ویلی کیږي چې دغه غاښونه د لنډ وخت لپاره د خولې په جوف کې قرار لري. ډیسیډوس ټیت نه ورته ځکه ویلی کیږي چې دغه غاښونه د وخت په تېرېدو سره د نورو غاښونو په واسطه باندې له منځه ځي، غورځولی کیږي. فارمیشن یا جوړېدنه، دغه غاښونه کله جوړیږي؟ نو پرایمري ټیت په امبریونیک فیز کې جوړیږي. امبریونیک فیز څه شی دی؟ په داخل الرحمي ژوند کې د درېمې هفتې نه واخله تر اتمې هفتې پورې وخت ته امبریونیک فیز وایي. په امبریونیک فیز کې بیا خصوصا دغه غاښونه په 6 هفتو وخت کې پایل کوي د میډلاین څخه، او چې کله 8 هفتو پورې وخت پوره کیږي نو په هره ژامه کې موږ سره لس ټوت برډز چې دي دا جوړ شوي وي. نمبرز اف پرایمري ټیت، د پرایمري غاښونو تعداد. د خولې په جوف کې د پرایمري ټیت تعداد چې دی هغه 60 دانې دی. دغه 60 دانې په هره ژامه کې لس دانې کیږي او په هر کوادرنټ کې 15 دانې کیږي. چون د خولې جوف 4 کوادرنټ لري نو هر کوادرنټ د باقي نورو کوادرنټو سره مساوي وي، یو شانتي وي. که فرض کړو چې دا اورل کیویټي ده نو په دې اورل کیویټي کې موږ سره 60 غاښونه دي، خو چې کله موږ دا په 2 ژامو وویشو نو یوه ژامه پاس طرف ته راځي مګزیلري جا، او بله چې دا منډیبولر جا راځي یا اپر جا او لوور جا. نو پاسنۍ ژامه کې هم 10 غاښونه کیږي، لاندنۍ ژامه کې هم 10 غاښونه کیږي. خو چې کله اورل کیویټي موږ په کوادرنټو باندې تقسیم کړو موږ سره 4 کوادرنټ راځي. فرست کوادرنټ، سیکنډ کوادرنټ، تھرډ کوادرنټ اینڈ فورث کوادرنټ. نو بیا په هر کوادرنټ کې موږ سره د غاښونو تعداد 15 دانې کیږي، 1 2 3 4 او 15. نیمز اف پرایمري ټیت، د پرایمري غاښونو نومونه. هر یو کوادرنټ د نورو کوادرنټو سره مساوي ده او په یو کوادرنټ کې 15 غاښونه قرار لري. د همدغه 15 غاښونو نومونه عبارت دي له سنټرل انسایزر، لیټرل انسایزر، کیناین، فرست مولر and second molar. دلته تاسو کتلی شئ سنټرل انسایزر، لیټرل انسایزر، کیناین، فرست مولر and second molar. یادونې وړ دا ده چې په پرایمري ټیت کې موږ سره پریمولرز غاښونه قرار نه لري. ډیوریشن یا موده. په ډیوریشن کې 3 خبرې اړینې دي. غاښونه کله خروج کوي، کله مکمل کیږي او کله غورځیږي. نو د پرایمري ټیت ایرپشن سٹارټس ایٹ 6 months. پرایمري غاښونه موږ سره په 6 میاشتنۍ کې خروج یې پایل کوي. کمپلیشن یا تکامل یې 2.5 years، په 2.5 کلنۍ کې مکمل کیږي. شیډینګ کله غورځیږي؟ فرام 6 to 12 years. 6 کلنۍ کې د دوی شیډینګ پایل کوي، 12 کلنۍ وخت کې د دوی شیډینګ سر ته رسیږي. معنا دا چې په 12 کلنۍ وخت کې به د خولې په جوف کې په نارمل حالاتو کې موږ سره هیڅ پرایمري غاښ قرار نه لري. ایرپشن سیکوینس اف پرایمري ټیت، د شیري غاښونو د خروج ترتیب. چون شیري غاښونه هم ډیر دي، د دې د خروج ترتیب زده کړه ګرانه ده. نو د اسانه زده کړې لپاره موږ تاسو سره یو نیمونیک یا یو کیلي ده چې عبارت دی له IMCM. په دې کیلي کې موږ سره 4 حروف دي، هر یو حرف موږ ته مشخص غاښونه په نښه کوي. مثلا I incisors، M1 first molar، C canines، M2 second molar. دا کیلي موږ څنګه خلاصه کړو؟ د دې کیلي د خلاصولو لپاره
موږ تاسې باید یو ګراف لومړی جوړ کړو چې په هغه کې به موږ سره I1 سنټرل انسایزر ښایي، I2 لیټرل انسایزر، CK9 M1 فرست مولر او M2 سیکنډ مولر. اوس به هماغه کلي نه استفاده وکړو I M C M. تر ټولو لومړی I د I به راواخلو، نو تر ټولو لومړی موږ سره لوور سنټرل انسایزر خروج کوي، ورپسې اپر سنټرل انسایزر، او د دې نه وروسته اپر لیټرل انسایزر، او بیا په لاست کې لوور لیټرل انسایزر. I نمبر ختم شو. ورپسې نمبر د M د لوور لیټرل انسایزر نه وروسته موږ سره لوور فرست مولر غاښ خروج کوي، او ورپسې اپر فرست مولر غاښ خروج کوي. د M1 نمبر هم تیر شو، ورپسې د C نمبر دی. د اپر فرست مولر غاښ نه وروسته موږ سره اپر K9 غاښ خروج کوي، او د اپر K9 غاښ نه وروسته لوور K9. تر ټولو لاست کې M2 دی، نو د لوور K9 نه وروسته لوور سیکنډ مولر، او بیا ورپسې اپر سیکنډ مولر غاښ خروج کوي. دغه کلي موږ سره یو څه اندازه د دوی د خروج د ترتیب په زده کړه کې اسانتیا رامنځته کولی شي. ایچ سیکوینس په قوسونو کې موږ سره دلته لیکلی شوی. تر ټولو لومړی غاښ موږ سره from 6 to 8 months کې خروج کوي، او تر ټولو لاست غاښ چې دی هغه په 29 months کې، یعنی تقریبا 2.5 کلنۍ کې موږ سره خروج کوي.